د جلال آباد په شیرزي سټیډیم کې نن د صنعتي او فرهنګي اونۍ پرانیسته وشوه چې لومړی د بزګرانو ورځې نمانځنې او د کورنۍ تولیداتو نندارتون ته ځانګړې وه. په 120 غرفو کې بېلابېل کرنیزه توکي او تولیدات نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي. چارواکي وایي که څه هم تېر کال ننګرهار کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې وې، خو ژمنه یې دا وه چې 1400 کال کې به یې د حل لپاره پلان جوړ کړي چې ډېری هغو ته به رسیدګي وشي. 1999 کال متاسفانه کال په ټوله کې نه درلودل، ستونزې مشکلات موجود وو، اما انشاءالله 1400 کال به د ځان سره کافي زیری لري، هم د آبادۍ په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې، هم د معارف په برخه کې. کروندګر او صنعتکاران که څه هم دا شان پروګرامونه مهم بولي، خو وایي هغه څیر چې په کار ده د کارونو ښه والي کې ورسره حکومت د پام وړ مرسته نه ده کړې. بزګر خو ډېر مشکل لري، د تخم مشکل لري، د سرې مشکل لري، دوی سره نه لاسنیوی شوی او نه چې د دوی څومره شی په کار دی دوی ته رسېدلي دي. موږ اول وروره مشکل د حکومت د خوا نه دا دی چې موږ ته باید چې داسې یو ځای راکړی وای چې هغې کې موږ د خپل تولیدات یو مارکیټ وای. منګه خو اوس داسې ځایونو کې دوکانونه جوړ کړي چې هغې کې نه ګاډی هغه کیدای شي نه نور څوک راتللی شي نه مالونه وړلی شي. خو د ننګرهار د کرنې اداره وایي چې سږ کال به دې ولایت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت بېلابېله کرنیزه پروژې پلي کړي چې حاصلاتو ته د مارکیټ موندنې په برخه کې هم هڅې کیږي. نو موږ به په حدود د 300 نه واخله تر 500 میلیونه افغانو کې سږ کال د بزګرانو دپاره لوی وړې او متوسطې برنامې او پروژې ولرو او حاصلات به ان شاء الله سکاله د سبزیجاتو البته په هغه ولسوالیو کې چې هغه اوی دي دا لوړ وي ځکه زموږ ترویجي پروګرامونه چې دي ډېر زیات وسعت پیدا کړی دی. د کمال خان بند د پرانیستي په مناسبت صنعتي او فرهنګي اونۍ 4 ورځې دوام کوي چې د پوهنې ورځ، خوړو میله او د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله هم برخې دي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.